له یوې خونړۍ زلزلې وروسته د ویجاړۍ انځور. د افغانستان په ختیځ کې د اګست لومړۍ نیټې زوروره زلزله که له یوې خوا د زرګونو انسانانو په مرګ ژوبلې تمامه شوه، تر شا یې دومره ویجاړۍ پریښي چې بیا رغونه یې ډیر وخت او امکاناتو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکې ادارې یا اوچا د تازه شمیرو له مخې وروستۍ زلزله کې 5230 کورونه په بشپړه توګه ویجاړ شوي او نږدې 700 نور زیانمن شوي دي. دغه ادارې په 49 زلزله ځپلیو کلو کې له یوې سروې وروسته دا شمیرې خپرې کړي، خو زیاته کړې ده چې لرې پرتو کلیو او بانډو ته رسېدنه ستونزمنه ده. اوس مهال ډیری قرباني کورنۍ تر شنه اسمان لاندې او موقتي چوپړیو او خیمو کې ژوند کوي چې د باران او هوا سړېدو سره یې ستونزې لا پسې ډېرې دی شي. او دې ځای کې ګزاران کړی دی، باران سره ټول شپه باران و زموږ په سر و، داسې ماشوم پاتې نه دی چې هغه د سینه بغل او د ناس نسونه مرسته اخته شوي دي ټول. بس الله به تاسو ته اجر درکړي چې موږ سره څنګه کومک کوئ، موږ تاسو ته انتظار ورته. ما 3 مسۍ شهید شولې، 3 نګور مې سار و زخمی و زید مې راویست هغه باندې به تیږه لګېده په دې خېټه باندې، هغه 3 واړه زغ کې کوز هسپتال کې هغه یې نو لورګانې ونیولې موږ ډوبې کړلې. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې دغې زلزلې 9 میلیون کسان اغیزمن کړي چې له نیمایي ډېر ماشومان دي. په قرباني کورنیو کې هغه کسان هم شته چې تازه له ایران او پاکستان څخه اخراج شوي دي. خوړو نړیوال پروګرام هم زلزله ځپلیو سیمو ته د مرستو رسولو بهیر پیل کړی دی. در کل تمام قریجاتی که اینجا هستند په ټوله کې ټول کلی زیانمن دي، ځینې ټپیان او ځینې شهیدان ډیر لري. موږ هڅه کوو هغه کسان چې واقعا په شرایطو برابر دي مرسته ورته ورسوو. در کل ما کوشش میکنیم کسایی که واقعا واجد شرایط برای کمک است بر اونا کمک بکنیم. په زلزله ځپلیو سیمو کې پراخه ویجاړي، د حیواناتو مړه کېدل، د پاکو اوبو نشتوالی او د روغتیایي امکاناتو کمی هغه عمده ستونزې دي چې د اوچا ادارې په وینا سیمه کې د کولرا او نورو ناروغیو لامل کېدلی شي. د اوچا ادارې زلزله ځپلیو سیمو ته د بیړنیو مرستو پر اهمیت ټینګار کړی، ویلي دي چې په ځانګړې توګه ښځې او ماشومان د څښاک پاکو اوبو او جامو ته شدیده اړتیا لري. د وروستیو شمیرو له مخې د افغانستان په ختیځ کې د شدیدې زلزلې له امله له 2400 ډیر کسان مړه او له 3000 ډیر ټپیان شوي دي.